بسم الله الرحمن الرحیم د کبیر اکاډمي آنلاین پلیټفارم د محصلینو لپاره د دوی د زده کړو لپاره جوړ شوی دی او دلته استاد شیخ په حیث څنګه موږ کولی شو چې ثبت نام وکړو. په دې باندې کلیک کوو نو تاسو ته یوه بله صفحه خلاصیږي چې هغه د استاد لپاره راهنما پکې دی چې څنګه ځانونه ثبت کیږي او د دوی اصول او قوانین څه شی دي او دغې خواته دغه فارم شته. په دې فارم کې هم ډکونه کولی شئ او یا د لوګین او رجسټر کولو له مخې چې د کلیک پې کېږي دې باندې کلیک او که چېرته ساین ان وي کولی شئ یا که ځانونه غواړئ چې بېرته رجسټر کړئ هم ځانونه رجسټر کولی شئ او دغه هلته که ټیک مارک ولګوئ نو تاسې د استاد په حیث ځانونه ثبتولی شئ. ښه طریقه یې ده چې تاسې د فیسبوک د لارې نه په لنډ ډول ځانونه رجسټر کړئ، یعنې ډېره اسانه طریقه باندې کېږي. له همدې پاڼې کولی شئ چې د استاد په حیث یا د محصل په حیث ځانونه رجسټر کړئ. تاسو ته اوس خپله ورپاڼه خلاصیږي یا مخپاڼه په خپل پروفایل خلاصیږي. نو د دې پروفایل کې تاسو خپل درسونه لیدلی شئ. تاسو ګوره پروفایل باندې کلیک کړئ نو دلته تاسو ته خپل اړوند کورسونه چې څومره کورسونه مو ورکړي دي د استاد په حیث او که د شاګرد په حیث وي هغه درته معلوموي چې تاسې څومره کورسونه اخیستي او تر کومه ځایه پورې مو رسولي دي. امتحانونه او کویزونه همدارنګه کورنۍ دندې مو څومره کړي دا ټول دلته معلومیږي. دا هغه کورسونه دي چې تاسې باید ونډه پکې اخیستي وي یا تاسې خپل کړي وي یعنې وایئ او که د انسټرکټر یعنې د استاد په حیث یا د ښوونکي په حیث ځانونه ثبت کړئ نو بیا هغلته تاسو ته هغه هم معلومیږي چې څومره کورسونه تاسې ورکړي. دغه ګوره دا یو کورس دی چې تاسې اخیستی کریکولم یا نصاب څه شی دی استاد څوک دی او دلته تاسو خپله ریویو هم ورکولی شئ، کومنټ پرې ورکولی شئ چې دغه درس په کوم معیار سره جوړ شوی دی، استاد باندې نیوکې او هغوی ته نظر ورکول دا ټول دلته وجود لري. دلته مثلا یو ټیسټ دی چې یعنې د امتحان په ډول باندې دغه لیکچر وړاندې شوی دی. د ریاضي یو لیکچر دی، تاسو فکر ورته وکړئ چې کوم ډول مخته تللی، یعنې دغه یو ځل اخیستل شوی کورس دی. تاسو کولی شئ چې ریټیک یعنې دوباره یې واخلئ، لکه چې چېرته فیل شوی یعنې ناکام شوی بیا کولی شئ چې یو کورس کې ګډون وکړئ یا د هغه سوالونه حل کړئ، یعنې په تمریني شکل باندې دغه درس ښودل شوی دی. دلته ګورئ پوښتنه کېږي او د هغوی دپاره یو ځواب وټاکئ. څلور ځوابه پوښتنې دي، دلته صحیح غلطې پوښتنې هم شته خو دغه یې څلور ځوابه دي. دلته ګوره نیکسټ که چېرته ووایي بل ته ځي، که چېرته چک ووهئ یعنې تا ته د سوال ځواب پیدا کوي یا تشریح درکوي او دلته نقل او کمپلیټ امتحان یعنې دغه ټول لیکچر تکمیلول دي. اوس بل سوال ته راغلی. ګوره دلته هغه پخواني سوال یې درته وښوده چې تاسې یې غلط کړی، تشریح کې مې ورکړی و چې دغه هغه خو صحیح ځواب وي اخرنی دی خو تاسې غلط ټاکلی و. اوس بل سوال ته ځئ چې بل سوال درته راشي هغه هم همدغسې حل کوئ. نو په همدې ډول مخته ورو ورو سوالونه پکې حل کېږي. فرضاً دا بل سوال دی څلور ځوابه دي کې یو ځواب ټاکئ تاسې هغه ګوره دلته هنټ یعنې نقل درته کوي چې یو اشاره درکوي چې په کوم ډول یې حل کړه او که غواړې چې نه د سوال نه تېر شي سکیپ ووهه او ګوره دا تشریح دی مکمله تشریح درکړې چې سوال په کوم ډول حل کېږي. په همدې ډول باندې په ورته ډول باندې تاسې نور ټول سوالونه حل کولی شئ. ریزلټ دی ریویو دی چې څومره سوالونه یې صحیح حل کړي، څومره غلط دي، څومره ناتېر شوی
یعنی ټوله د امتحان ریویو درته ښیي. صحیح شو؟ ریویو کویز مقصد دا چې بیرته ریویو کې وکړي، تیر سوالونه ولیدلی شي. دغلته ټول سوالونه شته مکمل، دوی ریویو شته، تشریح شته، یعنی دوباره کولی شي چې خپل امتحان د دې په تشریح به پوه شوي وای چې څنګه سوالونه یا درس ولوستلی شو. راځو خپله یو پروفایل ځان لپاره جوړوو چې په کوم ډول موږ خپله درسونه جوړ کړو. پروفایل جوړ شوی دی، البته کورسونه چې موږ څه ډول باندې کورس جوړ کړو. راځو په دې باندې کلیک کوو، په مدیریت باندې دلته راځو د زده کړو ځای ته، د باراسر کې د زده کړو ځای لیکلی دی باندې کورسونه دی باندې کلیک کوو. کله چې دی باندې کلیک کړو، که چېرته تاسې پخواني کورسونه جوړ کړي وي هغه ټول درته ښیي، خو دلته موږ اوس نه لرو. نو اډ نیو باندې کلیک کوو تر څو یو نوی کورس جوړ شي. دلته د کورس نوم ورکولی کېږي چې د کورس څه شي په اړه دی، فرضاً د اقتصاد یا د انجینري یا کمپیوټر ساینس یا طبي یو کورس دی، یا د کمپیوټر یو پروګرامینګ دی، فرضاً فوټوشاپ او یا بل څه شي. او دلته د هغه کورس په اړه مکمل تشریحات دي، موخې دي او ګټې دي، تر څو محصلین او زده کوونکي ورته تشویق شي او ستا دغه برنامه وګوري. نو دلته تاسې خپله ټوله تشریح ورکولی شئ. کله مو چې دې په اړه ټول معلومات ولیکل، نو بیا تاسې په لاندې سیکشنونو کې د هغوی دپاره فصلونه او همدارنګه د درسونو دپاره ډرګ اینډ ډراپ اسانه سیستم شته چې تاسې هغلته څه شی ورکولی شئ، فصل باندې په برخو باندې ویشل. مثلا دلته کاریکولم ورته جوړېږي، درسي نصاب څه شي تاسې تدریسوئ. فرضاً لومړی فصل دلته یو کورس موږ لرو په څو فصلونو باندې ویشل شوی وي یا په څو برخو باندې ویشل شوی وي، نو هغه دلته ډایرکټ لیکلی کېږي. کله مو چې څپرکي ورته جوړ کړل، بیا موږ کولی شو چې لیسنز یعنې درسونه پکې جوړ کړو. مثلا دا دوهم څپرکی شو، ورپسې بل دریم څپرکی جوړ کړو. تاسې کولی شئ چې ورو ورو همداسې مخته لاړ شئ، ډېر په اسانه ډول باندې خپل کورس محتوا او کورس پالیسي ورته جوړه کړئ. راځو اوس په لومړي فصل کې موږ څه شی جوړوو، ځان دپاره درسونه جوړوو. صحیح شو؟ درسونه به وروسته جوړ کړو. راځو وخت ورته ټاکو دلته چې دا موږ کورس څومره وخت نیسي، څو هفتې دی یا څو اونۍ دی یا څو میاشتې دی، دلته تاسې ورته ټاکلی شئ. صحیح شو؟ شاګردانو تعداد، ورسره څومره شاګردان داخله پکې کوي او څومره تاسې کنټرولولی شئ، دوباره کورس واخلي که نه، دا کورس دوباره هماغه یو نفر اخیستی شي دوباره که نه. نو دا ټول هماغلته تاسې ذکر کولی شئ. صحیح شو؟ ژبه دي، ژبه مثلا کومه ژبه باندې ته دا درس ورکوي هغه ورته ټاکلی شي، انګلیسي وي انګلیسي، او که په پښتو وي پښتو، که په دري وي دري. نو هره ژبه تاسې دلته ورته ټاکلی شئ. اسسمنټس کې دلته هم یو څه موارد شته چې د هغوی له نظره د شاګرد یا محصل کامیابي اعلانېږي. که هغه 80% له نګهنوي نمرې ورته ټاکلی شئ، یعنې هر څه شي له مخې شاګرد چې ارزوي هغه کولی شي. که چېرته موږ په پیسو باندې خرڅوو دا کورسونه، موږ دلته پیسې قیمت ورته ټاکو، خو موږ ټوله کورسونه وړیا دي، نو دلته هېڅ شی نه لیکو. نو د دې وجې نه نه لیکو. که چېرته غواړئ چې شاګرد داخلي ته مجبور نه شي، نو دغلته دا ټیک علامه ورته کېږده چې نو ریکوایرمنټ انرول، یعنې مستقیما ډایرکټ بس درس شروع شي. او که نه دا ورته وي، بیا داخلي تظاهرات شاید دی باید ثبت نام وکړي څو دغه کورس کې برخه واخلي.
هلته تر اوسه پورې ریویو چا نه دی ورکړی، دلته ریویو ورکولی کېږي. راځو د لومړي فصل تشریح. دلته تاسو لیکلی شئ چې لومړي فصل کې موږ څه شی وایو یا تشریح څنګه دی، په کوم ډول کېږي. دغه تاسو کولی شئ چې خپل تشریحات پرې ورکړئ. اوس راځو لومړی درس جوړوو. لومړی درس بیا په هر یو کې داخلي کو هغوی کې تغیرات راولو. صحیح شو. بیا دوام څپرکي کې هم دغسې کولی شو چې د دوام څپرکي تشریح ولیکو، ورپسې د دوهم څپرکي درسونه هر یو د ټولو ته نومونه موږ ورکړو. همدې ډول په ډېر اسانه ډول باندې موږ کولی شو چې خپل کورسونه یا کورس پالیسي یا خپل کریکولم ورته برابر کړو، او بیا په داخلي درسونو کې موږ تغیرات راولو، یعنې خپل هغه درسونه یا میتودونه یا ویډیوګانې چې موږ یې لرو هغه پکې ذکر کړو. دا د دریم څپرکي لپاره دی چې په دریم څپرکي معلومات ورکولی کېږي، او بیا د دریم څپرکي درسونه شروع کېږي. اول درس چې دی، دوهم درس او دریم درس. که غواړئ کوم څپرکی جوړ نه کړئ، مستقیما کولی شئ چې له اول سره درسونه جوړ کړئ. یعنې مثلا که چېرته موږ د کمپیوټر یو پروګرام تدریسوو نو ډایرکټ له اوله یې پیلولی شو. اوس دغه قلم نښه باندې کلیک کوو، دا قلم باندې چې دا موږ تغیرات پکې راولو ډیلیټ کوو. دغه د سترګې علامه دې لپاره دی چې هغه کورس په اوله ابتدا کې، یعنې هغه ته ضرورت پېښ نه شي داخلي ته، او محصلینو ته وښودلی شي. هغه که چېرته روښانه وي نو د همدې لپاره استعمالېږي. که په قلم باندې کلیک وکړو نو داخل د همغه درس کې تغیرات راوستلی شو. اوس خلاصېږي همغه د لومړی درس. ګورئ کولی شئ چې بل درس هم همدغسې مستقیما هممهاله خلاص کړئ، بل ټول ځان ته خلاص کړئ او په هر یو کې تغیرات راولئ. په څو وینډوګانو کې مسلسل نو تاسې کار به اسانه شي. لومړی درس ګوره، دا د لومړي درس هغه درته خلاصه شوه وینډو. دلته تاسې کولی شئ چې عکسونه ور اضافه کړئ، ویډیوګانې ور اضافه کړئ، خپل لیکچرونه وړاندې کړئ. دا ټول دلته سټپ بای سټپ خپل پړاو په پړاو مخته تللی شئ. کولی شئ چې دې ته لیکل ته رنګ ورکړئ، غټ یې کړئ، اټچمنټ یا کوم لینک ورسره شیر کړئ. نو دغه ټول هغه توکي چې تاسو لپاره ضرور دي ټول دلته شته. دلته د لومړي درس ټول توکي هغه عکسونه دي، که ویډیوګانې دي، او اضافه کولی شئ خپل ځان که تاسې غواړئ چې د خپل یوټیوب څخه یعنې چینل څخه درسونه پکې ځای کړئ، نو همغه چینل ته ځای داخلیږئ، نو د همغه کوم اړوند درسونه چې دي د هغوی لینک دلته شریکولی شئ. دلته خپل کورسونه خلاصوو. مثلا د یووالې ورځې یا د دویمې ورځې کوم لینک چې وي هغه اخلو، کاپي ویډیو URL، او دا په خپل هغه درس کې پیسټ کوو. بیا یې منځته وړو تر څو په منځ باندې راشي، نو همدغسې ورته راشه. نور لاندې که کومه لیکنه ورکوې خو ښه، او که نه همدغسې پرېږدې، بس پبلیش یې کړه. دغه بله څنګ کې دوی ډولونه هم شته دي چې دا ویډیوي برنامه دی که متن دی. چپاړه کې ګورئ دلته ګردې ادارې ورکړي، نوونه کټګري تاسې ټاکلی شئ چې د کوم ډول درس دی. که ویډیو وټاکئ، او که انځور وي انځوري، او که بل سلایډ وي نو سلایډ ورته ټاکلی شئ. ورسره څنګ کې عکسونه هم ضمیمه کولی شئ.
دوی ته رنګونه هم ورکولی شئ، عنوان پکې جوړولی شئ، ځینې لیکل غټ او ځینې کوچني. دلته ګوره دغه رسانۍ زیاتولی شئ، یعنې دې ځای ته کولی شئ چې خپل کوم ډیاګرام، جدول او یا تصویر راواخلئ. همې خپل کمپیوټر نه راخیستلی شئ. دې ځای نه که کلیک کوئ، ګوره دلته دا د کمپیوټر لخوا راخیستلی کېږي او یا کولی شئ چې له بل طریقه یې راواخلئ. صحیح شو. موږ فرضاً یو عکس راخلو، دا دلته اپلوډ کېږي. خو پام وکړئ چې دغه ځای کې ویډیو اپلوډ نه کړئ. ویډیو باید یوټیوب څخه راواخیستلی شي. نور هر څه چې کله درس تکمیل شو نو بیا به اپډیټ یا اوس مهالیز چې په پښتو کې ورته لیکلی دی، خو ته د شین رنګ ورته ټکل شوی دی، دغه به وټاکئ. عیناً لکه په مایکروسافټ ورډ کې چې کوم لیکل کېږي هغه دلته هم کېږي. یوازې د ریاضي لپاره بیل فرمول دی چې هغه بیا بله ویډیو کې درته شریکوم. دلته ګورئ رنګونه ورکولی شئ. یو فرضاً دې ځای ته زه یو بل ډول رنګ ورکوم، یا بولډ کوي، هر څه شی پکې شته. هیډر او فوټر نه بلکې هیډینګونه، یعنې د فونټ سټایل د ټول پکې بدلولی شئ. د لیسن ډیوریشنز د وخت دې څومره موده نیسي او ورسره څنګ کې نوره تقریبا موږ یو درس تکمیلیږي. هغه څه شی کوو، اوس مهالیز کوو، یعنې نوره سیستم کې اپډیټ کېږي. دغه درس ورته اضافه شو. همدې ډول باندې دوام درس او دریم درس هر یو که غواړي چې ایډیټ کړي، ټول همدغسې ایډیټ کېږي. دلته کټګوري ورته ټاکلی کېږي چې دغه کورس دی چې شي مربوط دی، ټکنالوژي مربوط دی، اقتصاد مربوط دی او انجینري مربوط دی. هره کټګوري چې وي دلته وټاکئ. که چېرته په دې کې کټګوري نه وي، بله کټګوري هم موږ جوړولی شو. صحیح دی؟ یعنې برخې څانګې ټاکلی شو. دلته ټګ ورکولی کېږي، هشټګ ورکولی کېږي او دلته سیټ فیچرز تصویر جوړېږي، یعنې هغه تصویر چې د ویب سایټ په مخ باندې ښکاره کېږي هغه دلته ورته ټاکلی کېږي. فرضاً دا د انجینرۍ یو کورس دی، نو موږ دغلته هغه تصویر دغه ښکاره کېږي، یعنې زده کوونکو ته به دغه تصویر د کورس سره ښودلی کېږي. صحیح شو. ټول درس به وګورئ چې څه شی کمی او زیاتی خو به نه لري، نو هغه نه وروسته کولی شي چې خپره کړه، یعنې پبلیش کړه. دغه باندې به کلیک کړئ، تاسې کورس نور جوړ او چمتو دی. او یا کېدای شي تاسې موږ د اپروول دپاره راولېږئ او موږ یې اپروو کړو تاسې کورس. اوس کولی شو چې د ویو کورس دلته لنډ ډول وګورئ، څو خپل کورس نه ځان مطمئن کړئ. دغه ګورئ د انجینري څانګې دی، خپل کورس نوم ته چې کوم نوم ورکولی کېږي دا د استاد او دا کټګوري دغلته دا ټیکنیک کورس یعنې وایخلی د شاګردانو لپاره دی. دغه د کورس تشریحي برخه دی او دلته کریکولم دی، یعنې د کورس لړلیکونه دي. ټول چې څه شي درسونه وکړي ښودلی کېږي. هغه پاس چې شین رنګه شوی دی دا د دې لپاره دی چې موږ کورس ویو ښودلی و مخکې. دلته هغه سترګې علامه اوپن ساتلې وه. دلته تاسې څه شي کولی شئ، ګوره دغه علامه دی، اوس مثلا دغه سیم بدون له داخلي هم خلاصېږي، ځکه چې د علامه اشنا دی موږ هلته پریویو ورته والی و د لیسنس دپاره. بلې خوا کې څنګ کې بیا هم لړلیکونه شته او دغه د درس دی اوس بدون له انولمنټ، یعنې داخلي پرته دغه یو درس موږ د نمونې په ډول ښودلی دی. ټول هم ښودلی شي، خو موږ هم دغه یو ډله ښودلی دی. صحیح شو. اوس دغه بندوو، صفحې ته راځو. موږ
دلته لاند اپ کولی شو چې خپل کورس ایډیټ کړو. ایډیټ کورس باندې د پاسه باره چې لیکلی کولی شو چې همدغه کورس ایډیټ کړو. که چېرته موږ اول نه دلته یعنې په همدې ډول باندې تاسو اوس کولی شئ چې ورو خپل کورسونه جوړ کړئ. د لاندې اوس علامه مې کویز ته واړوله، یعنې موږ ازموینه اوس جوړوو. دغه ځای کې که چېرته ازموینه غواړي جوړه کړي نو دا د کتاب شکل به ازموینې ته تبدیل کړي. صحیح شو؟ اول ازموینه، دوهم ازموینه. صحیح شو؟ په همدې ډول باندې دوهم فصل ته بیا راځو. په دوهم فصل کې ازموینې جوړوو، یعنې امتحانونه ورته جوړوو تر څو شاګردان نه امتحانان دلته واخیستلی شي. دا د دوهم فصل یا د دوهم څپرکي ازموینه ده. ورپسې بیا د بل فصل لپاره هم جوړولی شو. دوی ته وخت ورکولی شو چې په څومره وخت کې دغه ازموینه ختمه کړي. اول موږ ورته کریکولم کې ځای ورکوو چې په کوم درس پسې کوم ځای کې ازموینه راشي، بیا هغه ایډیټ کوو. صحیح شو؟ اوس داخل د ازموینې ته داخل شو چې دلته موږ ازموینې تشریح ورکوو چې مثلا دا لومړۍ ازموینه کې موږ څه شي توکي کاروو یا کوم معلومات باید موږ له شاګردانو واخلو. صحیح شو؟ دلته د ازموینې پوښتنې شروع کېږي چې د دې ازموینې یعنې د اول فصل د ازموینو یا تمرینونو لومړۍ پوښتنه ده. دلته تاسو ورته ټرو فالس یعنې هغه ورته ټاکلی شئ کټګوري چې د صحیح او غلطي، خانخالي او که څلور ځوابه دي. سنګل چویس معنا چې یو ځواب ولري او ملټیپل چې ډېر ځوابونه ولري. صحیح شو؟ دا د سنګل چویس کې اوس یو دانه اپشن دی. مثلا اول ځواب صحیح دی، دوهم ځواب صحیح دی، یو پوښتنه یې تاسې کوئ. صحیح شو؟ دویم او دریم او څلورم بیا کوم چې صحیح ځواب وي هغه ټیک مارک علامه په همغه باندې ولګوئ کوم چې صحیح وي. صحیح شو؟ کولی شئ څلورم هم ور اضافه کړئ. څلورم اپشن هم اضافه شو. دلته تاسو کولی شئ چې یو سوال لپاره څلور ځوابونه پیدا شي جوړ کړئ. صحیح شو؟ دغه کوم چې ټیک مثلا دریم سوال صحیح دی، دریم لپاره مو ټیک مارک ولګوئ. صحیح شو؟ دلته کوېسچن هنټ او ایکسپلینیشنز دي. کنټینټ دی بلکې دلته کنټینټ دی، یعنې د دې پوښتنې اړوند چې کوم معلومات دي کولی شي چې په خپله دلته په پوښتنې باندې هم کلیک کړي جوړې کړي، یا دلته هم مستقیما کولی شي چې پوښتنې تشریح ولیکي. یوالې پوښتنې تشریح دلته لیکلی شي، یا کولی شي چې په خپله په قلم باندې دې باندې پنسل باندې کلیک وکړي، هغه درته خلاصه کړي. تاسو یې داخل کې عکسونه ور اضافه کوئ، بل څه ورکې اضافه کوئ، هغه داخل ته واروئ. صحیح شو؟ دا ایکسپلینیشن دی. تاسو کولی شئ چې دلته تشریحات ورکړئ، د سوال صحیح او غلط معلومات ورکړئ او نور تشریح دي پوښتنې په اړه په همدې ځای کې ځای په ځای شوی دی. صحیح شو؟ دا د پوښتنې نقل دی یا هند چې ورته ویلی کېږي. دلته تاسو کولی شئ چې لږه اشاره یو داسې تشریح ورکړئ چې محصل سر په خلاصي یا لږ څه اشاره دي حل کول ورته وښایئ. صحیح شو؟ دلته د پوښتنو ترتیب دی چې هغه راشي اول، دویم، دریم سره، یا ریویو کوېسچنز پوښتنې دوباره موږ ته تکرار شي او که نه تکرار نه شي. هو موږ یې تکراروو. شو کورکټ انسر وروسته ځواب صحیح ځواب وښیي، که نه د پوښتنې د حل نه وروسته ودې ښیي، یا دلته وخت ورکوي چې څومره وخت کې دا تمرین حل شي. او ماینس پوینټس مثلا موږ د یو د دې تمرین لپاره نمرې ورکوو چې دا ټوله څو نمرې دي، هغه نمرې ته بیا کومې نمرې که غواړئ چې کوم سوال حل نه کړي د هغوی نه نمرې کمولی شو. مثلا دلته موږ 5 نمرې یا هر څو نمرې مو ورکړي، ماینس پوینټ څو دی که چېرته حل نه شي، یوه مثلا 0.25 یا هر سوال باندې یو سوال. که چېرته غواړئ چې نه دغه کوم سوال نه زه تېر شوی وم هغه باندې بیا هم ټیک مارک علامه ولګوه چې نمرې پرې کمیږي. صحیح شو؟ پاسینګ ریټ درجې دې څومره ده چې کامیابۍ هغه به دلته ورته وټاکي چې په څو باندې دی کامیاب شي، 50 او 80 او هر څومره چې وي. صحیح شو؟ ریټیک کورس د ایګزام دوباره واخیستلی شي که نه د هغه امتحان ازموینه شو. چیک انسرز
په دې کې هم تاسو کولی شئ چې هغه چک شوي سوالونه څو ورته درته وښودلی شي څه شو هینټ څو ورته درته وښیي او نور څو ورته درته وښیي نقل څو ورته درته وښیي یعنې هغه چې اشاره ورکوي مثلا په لاسو سوالونو کې 2 ته ځواب وښیي او د نور پاتې شي څه شو یعنې هغه د چانس دی چې څومره چانس ته ورکوي ښه اوس سوال دا اپډیټ کا یعنې اوس محالي ځکانو ته تا ازموینه اوس جوړه شوه صحیح شو خپل د اکاډمي سایټ خلاصوم دلته راځم چې هغه کورس جوړ شوی و که نه په خپله کټګورۍ کې ګورو دلته خو فیچرز دي یعنې هغه ځانګړي کورسونه دي کولی شي چې په انجینري برخې خلاصه کړي دغه د انجینري برخه دې باندې کلیک وکړي هغه هلته تا ته کورس خلاص شي یا دلته کولی شي چې لاندې ورته ولیکي کوم د کورس نوم چې شی وو ازموینه مثلا دلته ازموینه الف ز او میم ولیکه خپله درته لیکي 3 حروفه چې ولیکي نور ټول درته رااړوي صحیح شو خپل کورس نوم چې شی وو هغه دی هلته راوختی دی صحیح شو دغه یو دی دې باندې کلیک کولی شي چې همغه کورس ته داخل شي یعنې زموږ کورس اوس په ډیټابیس کې ثبت شو محصلین کولی شي چې ګټه ترې واخلي یا خپل اړوند څانګې ته ورشي هغه ته خپل کورس پیدا کړي صحیح شو دې باندې کلیک کوي دلته ګوري کورس راغی دلته تاسو ته وایي چې دغه کورس واخلئ ټیک دیس کورس یعنې په دې کې داخله وکړئ کوشش کوو چې دغه ټول لغاتونه او کلمې پښتو ته ترجمه کړو نو انشاءالله نږدې راتلونکي کې به دغه ترجمه شي دغه هغه کورس دی چې اوس موږ جوړ کړی دی صحیح شو تاسې د استاد عکس هم ښودلی کېږي او دلته ساینسي کټګوریانې هم شته تاسې کورسونه لټولی شئ که چېرته کورسونه بیخي زیات وي تاسې دې دلته لټولی شئ صحیح شو ټیک دیس کورس یعنې دغه کورس کې داخله اوس واخلئ تر څو ټول عنوانونه یې وګورئ اوس ورته اوسه پورې یو کورس لیدلی شئ یعنې یا صرف هغه یو اول درس لیدلی شئ نور ټول لاک دي یو دم نشئ داخلېدلی تر څو چې داخله پکې وانخلئ ساین ان کې رجسټر کړئ او دغه کورس باندې کلیک وکړئ تر څو دا کورس خپل ځان لپاره واخلئ یعنې داخله پکې وکړئ اوس ګوره داخله هم پکې وکړه اوس موږ دا ټول درسونه خلاصېږي صحیح شو دلته ګوره وایي چې مبارک تاسو خپل کورس کې داخله وکړه په دې کورس کې کله مو چې درس وویل دلته کمپلیټ علامه لري کمپلیټ کا نو دغه اول درس ته ختم شي دوهم درس ته ځئ صحیح شو کمنټ هم ورکولی شي دوهم درس دغه ځای نه خلاصولی شي په امینه نامداري صفحې نه او دریم ته هم تللی شي همدغسې سټپ بای سټپ کولی شي ګوره اوس په دوهم درس کې موږ کوم ویډیو متن نه لرو نو دغې دې وایي چې نه دغه خالي پاتې دی صحیح شو کوم درس چې موږ کمپلیټ کړی دی هغه د ټیک مارک علامه ولیکېدله چې تاسې دغه درس ویلی دی صحیح شو دلته اوس ګوره دا ازموینه دی چې ازموینې ته موږ راسو چې ازموینه هم حل کړو ښه کله چې په دې باندې کلیک وکړو موږ هغه ازموینه هم یا تمرین حلولی سو صحیح شو یا ازموینې جوړول ګوره اوس موږ هغه ازموینې ته همدغه نوم ورکړی وو د تشریح ورکړی وو سټارټ باندې کلیک کوو یعنې ازموینه پیل کړه صحیح شو تاسې وخت ورکړی چې لس دقیقې وخت لرئ کله چې سټارټ ووهئ تاسو وخت او دقیقې شروع کېږي ګوره پاس شمارې دقیقو شروع دی او دلته څلور ځوابه پوښتنې دي هر یو چې سم و هغې ته کلیک وکړه صحیح شو کمپلیټ او چک معنا دا چې تا ته صحیح ځواب ښایي هینټ اشاره درکوي او نیکسټ بل سوال لرو نه چې همدغه حل کړو بس همدغه یو سوال موږ جوړ کړی او پکې یوه پوښتنه دلته ګوره هغه درکوي دا دی ټایم دی چې دومره وخت کې ته باید دغه ټول تمرینونه حل کړي او کمپلیټ کړي صحیح شو ګوره اوس موږ غلط ځواب انتخاب کړی دی صحیح ځواب پاس بره دی هغې ته ټیک مارک لګولی چې تاسو غلط ځواب کړی دی کمپلیټ باندې کلیک کوو نو زموږ کورس یا ازموینه نور
ختمه شوه. صحیح شو. په همدې ډول باندې درسونه جوړېږي. صحیح شو. دلته ګوره موږ ته ایکس علامه راکړې چې فعل یې یعنې یو سوال دې حل کړی، هغه هم غلط. نو تاسو دوباره د هغه کوشش وکړئ چې بیا دې حل کړئ. که چېرته د ریټیک یعنې دوباره آپشن مو نه وي وهلی، هماغه یو ځل چانس دی چې حل یې کړي او که نه فیل کېږي.